چې په مړو اوښکو ژاړې راته ووایه څه غواړې چې په مړو اوښکو ژاړې راته ووایه څه غواړې حق لعنت دې وي در باندې په ژړا حقونه غواړې مور دې زار شه د خلګۍ نه د ژړا زمانې لاړې مور دې زار شه د خلګۍ نه د ژړا زمانې لاړې اوس دې څوک چې حق کړي لاندې وچ په نره به یې غواړې اوس د څوک چې حق کړي لاندې وچ په نره به یې غواړې کنې تیږه سر ته کېږده د خپل حق غوښتنه پرېږده سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو امید کوم چې راته روغ جوړ او خوشحال به یې ډېر ګران درمان بیټنی صاحب چې په کراچۍ باندې خپل وختونه اړوي خو اوس بیا خپل علاقې او جنډولې ته راغلی ده او د موږ ملاقات ورسره وسو تاسو ته باقاعده خپله یوه خصوصي خپرونه جنې ریکارډ کوه به تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي اول خو درته درمان صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه زه د تاسو زیار نه ډېره مننه چې دلته موږ ته راغلو او بیا په خپل نوبت باندې چې څومره اورېدونکي دي تاسو د پروګرام هغو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات او پښتانه مینه وړاندې کوم دوه شعره دي چې شپه ده او زه یم او د یار د انتظار عذاب دی شپه ده او زه یم او د یار د انتظار عذاب دی څه خوندور دی څه قرار څه مزیدار عذاب دی شپه ده او زه یم او د یار د انتظار عذاب دی څه خوندور دی څه قرار څه مزیدار عذاب دی او د ظالم مخه کې خاموش لکه بتان ولاړ دی د ظالم مخه کې خاموش لکه بتان ولاړ دی رانازل شوی په دې وجه په دې ښار عذاب دی او دا غزل ده چې بم مو ورته ذهن کې وژلی دی بم مو ورته ذهن کې وژلی دی مونږ له جنګ سالارو جنګ ګټلی دی او سیبا ته په دې مار یاروي موږه سیبا ته په دې مار یاروي موږه مر خو موږ تر ستونې رانیولی دی سیبا ته په دې مار یاروي موږه مر خو موږ تر ستونې رانیولی دی او بوټه اوس خو نرشه زه تپوس وکړه بوټه اوس خو نرشه زه تپوس وکړه ستا خوف مې په خره پورې تړلی دی او نسیم صاحب شعر دی چې دا د پښتني زوی تور کیدی نشي دا د پښتني زوی تور کیدی نشي دا خو سپینو لیچو زنګولی دی دا د پښتني زوی تور کیدی نشي دا خو سپینو لیچو زنګولی دی او پرې صاحب شعر دی چې ذهن چې بالغ شي سوال راپورته کړي ذهن چې بالغ شي سوال راپورته کړي سوال د انقلاب را زیږېدلی دی او دا د پښتانه وطن مخلص ولس دا د پښتانه وطن مخلص ولس هر چا خپل خپل ډول ته ګډولی دی دا د پښتانه وطن مخلص ولس هر چا خپل خپل ډول ته ګډولی او ستا په انسانانو دومره وایمه ستا په انسانانو دومره وایمه خدای انسانیت شرمولی دی او مقصد چې سړي کې لفظونو کې رانغاړمه سړي کې لفظونو کې رانغاړمه یا درمانه درد راورېدلی دی سړي کې لفظونو کې رانغاړمه یا درمانه درد راورېدلی دی غزل نه مخته دوه شعر دي چې کلام پچ دی خولې ګونګۍ د توره زنګ دی کلام پچ دی خولې ګونګۍ دی توره زنګ دی زما کام اجتماعي طور بیا ننګ دی او د خوشحال په دې دستار وطن کې د خوشحال په دې دستار وطن کې لنډه دا چې هر سړي وهلی لنګ دی زه له خپل ځان نه شوکېدلی یم زه له خپل ځان نه شوکېدلی یم زه چې تر تا د رسېدلی یم او سړیه زه هم خوله کې ژبه لرم سړیه زه هم خوله کې ژبه لرم دا مې پښتو ده چې زه غلی یم سړیه زه هم خوله کې ژبه لرم دا مې پښتو ده چې زه غلی یم او فرید شعر ده چې د ښار
ښکلوکیا ما ته مه خندېږه د ښار ښکلوکیا ما ته مه خندېږه زه په روزګار پسې راغلی یم د ښار ښکلوکیا ما ته مه خندېږه زه په روزګار پسې راغلی یم چې د مزدور غوندې پوخ فکر لرم چې د مزدور غوندې پوخ فکر لرم د وخت بټۍ کې سوځېدلی یم اخري شعر د مقطع ده چې د پښتو نثر یم غني غني یم د پښتو نثر یم غني غني یم خو زه درمانه چا لوستلی یم د پښتو نثر یم غني غني یم خو زه درمانه چا لوستلی یم ډېر ښه درمان صاحب ښاد اوسې راته خوشحال اوسې آباد اوسې ملګرو درمان بیټني صاحب ډېر ګران تاسو ته خپل کلام پیش کړی موږ دلته د ناستو کسانو ملګرو ډېر زیات خوندونه ځینې پورته کړل امید کوو چې تاسو به هم خوندونه ځینې لټولي وي خو دا وخت موږ د پروګرام وخت هم سرته رسیږي په راتلونکو پروګرامو کښې به بیا سره یو وجې ته کېږو موږ ملګرو ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان